السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آمین. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک څخه روایت دی، یو صحابي چې وائل بن حجر نومیږي، او وایي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه کې د الحمدلله څخه فارغ سو، قال آمین 3 مرات، 3 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم امین ووایو، آمین آمین آمین. او دغه رنګه د ابو هريره ته مبارک څخه روایت چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي د امن الامام، هر وخت چې امام مولا امین وایي تاسې هم امین ورسره وایاست. فانه من وافقت امینه تامین الملائکة، ستاسو امین د ملائکو د امین سره برابر سو، غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې ګناهونه چې څه انسان کړي دي هغه ورمعافوي. نو امین د الحمدلله څخه بعد چې ولا الضالین باید سړی امین ووایي. او دغه رنګه د ابن زهیر څخه روایت دی، وکانه من صحابتي، وایي صحابه کرام چې یو چا به دعا کوله دوی ورته وویل چې دعا په امین سره ختم که، ځکه د امین هغه د دې لکه پر خط باندې چې داسې خط ولیکي او هغه خط یو چا ته ور استوي، نو هغه نفر ته چې خط ور استوي هغه هم ستا بولي او هم ستا له طرفه یې بولي. نو امین چې پر دغه دعا کې په پای کې راسي، نو دا داسې ده لکه هغه دعا چې مختومه سي، لکه مهر چې پر ولګېږي د الله جل جلاله و حضور ته ولاړه. او دغه رنګه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راووتی، یو صحابي لمونځ دغه دعا کوله، ډېرې زارۍ یې کولې، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ودرېدی یا د ده پر دعا یې غوږ ونیسئ. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوجب ان ختمه، واجب ده کې چیرې ختم وکړي، یعنې کې دا دعا ختمه که په امین سره. یو صحابي ورته وویل یا رسول الله په چیز سره بیا دی ختموي، په چیز سره به دی مهر پر لګوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل آمین، په امین سره که امین ووایي نو واجبه ده دعا، یعنې مستجابه ده، قبلیږي به. او دغه رنګه د عایشې رضی الله عنها مبارک څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل دي ما حسدتکم، هیڅ حسد د تا سره یو دونه ډېر نه کوي لکه پر سلام او پر امین باندې، چې تاسې سلامونه اچوئ او امین ډېر وایاست. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فاکثروا من قول امین، تاسې امین ډېر وایاست. یهود له تا سره پر هیڅ دونه حسد او کین نه کوي لکه پر امین باندې. او دغه رنګه د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، او دغه رنګه د ابو هريره ته مبارک څخه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویل چې ان اليهود قوم حسدون، یهود یو قوم دی ډېر حسد کوونکي دي، ډېر حسد کوي تاسو باندې، پر 3 شیانو دي ډېر حسد کوي: افشاء السلام، دا ډېر سلامونه اچول، و اقامة الصف و آمین، دا برابرې د صف چې تاسې صفونه برابروئ، او امین، پر دغو شیانو باندې دی ډېر حسد او ډېر او کین و بغض کوي. او دغه رنګه د انس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطیت 3 خصال، 3 شیان راکول سوي دي ماته او زما امت. اعطیت صلاة فی الصفوف، لمونځ راکړول سوی دی په صفوفو کې، یعنې صفونه لکه امت چې جومات ودروي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطیت السلام، الله جل جلاله سلام راکړی ده، و تحیت اهل الجنه، دا د جنتیانو تحفه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطیت امین، امین الله جل جلاله راکړی ده. ولم یعطها احد ممن کان قبلکم، له تاسو څخه مخکې هېڅ امت ته الله نه دی ورکړی ما سوی د هارون او د موسی علیه السلام. دغه دوه هغه چې نبیان و الله دغه صفتونه ورکړي دي، چې هغه به موسی علیه السلام دعا کوله وی امن و هارون علیه السلام به امین پر وایه، موسی علیه السلام به دعا کوله، هارون علیه السلام به امین پر وایه. نو د دې روایت څخه یو قسم اجتماعي دعا هم ثابته شوه چې څوک اجتماعي دعا کوي بل امین پر وایي، دی هم نه لکه دغه
تورمخې چې وایي دعا بدعت ته په اجتماع او په جمعواري سره نه جمعواري دعا هر وخت چې باید سړی کوي څه مشکل نه لري مستحب و سنت طریقه ده او دغه رنګه روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خلک پر دعا نه سره جمع کېږي چې یو دعا کوي نور امین پر وایي بلکې الله به قبلوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه دعا کوونکی و امین ویونکی دا دواړه سره شرکان دي یعنې په ثواب کې هم شرکان دي په هر څه کې سره شرکان دي او دغه رنګه د ابوهريره تنو مبارک څخه روایت وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم آمین خاتم رب العالمین د امین دا ختم دی مهر دی د الله جل جلاله پر ژبه د مؤمنانو باندې نو یو څوک چې پر خپل امر او پر خپل قول باندې دسخط وکړي هغه به عملي کېږي نو چې انسان دعا وکړي الله جل جلاله د لاس پورته کې امین کې ووایي نو دا د الله مهر او دسخط چې پر دې دعا اوس قبلیږي لازم خو دعا موږ مخکې ویلې وه چې یا به په دنیا کې عوض وي یا به په آخرت کې عوض وي یا به په دنیا کې چې تی غواړې تر هغه له غټه شره به دې الله په خلاصوي او د عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک څخه روایت دی وایي قال قلت یا رسول الله ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ما معنی امین د امین معنا څه شته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم رب یا رب زما افعل دا کار وک امین دا معنا چې د دعا په پای کې امین وایي چې ربه زه عاجزه یم تا ته مې لاس پورته کړی دی دا کار وک او دغه رنګه د حسن راته نو څه پوښتنه وسوه چې د امین معنا څه ده ما تفسیر وه دل اللهم استجب الله زما دعا را قبوله کړه او دغه رنګه د انس راته نو مبارک څخه روایت دی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من قرأ بسم الله الرحمن الرحیم که چا بسم الله شریف وویله ثم قرأ فاتحة الكتاب يا الحمد لله وويله ثم قال امين بيا امين وويو لم يبقى في السماء ملك مقرب الى استغفر له اسمان کې مقرب ملاک نه پاتېږي بلکې دغه ویونکي د پاره به هغه دعای غواړي د ویونکي د پاره به مغفرت غواړي تفسیر در المنصور جلد اول صفحه 28 یا تر 4 نیو پرې دته مفصل بحث ورکړی دی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته